نن چیرې دوی دغه روایت د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه او د کتاب د غنیة طالبین دوی ښکاره کولی سي خپل مریدانو ته. مرید خو دغه ورته وایي چې شیخ ای 2 نمبره مریده، ای 2 نمبر پیره، ای ټګماره، ای غله، تا خو موږ ته په کلونه دا خبرې کولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ربیع الاول کې او د 12 په ورځ پیدا سوی دي او د 12 د ورځې میلاد او محفل او جلوس او جنډیانې او سړکانو ته راوتل او د ښځو د نر یو ځای کول او ډانسونه و ناچونه و ډولونه دا په دې ورځ باندې ضروري دي. نن خو بیا بله خبره راووتله، نن خو علما او تحقیق جلا دی، نن خو بیا دا ځای ثابت سو چې په دې کې حدیث دی، روایت دی او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه هغه روایت بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ستاسې پیغمبر محمد رسول الله په محرم کې پیدا سوی او د عاشورا په ورځ باندې پیدا سوی. راسه عبدالخالق سیفی، راسه عبدالخالق بریلویه، راسه غازی کمال بریلویه، راسه محمد حسن بریلویه مبتدع د دې خبرې جواب وکړه. راسه نن د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه قول منی کستا د ومنو. راسه نن د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه پر دې کتاب باندې رد وکړه. راسه د خپل مریدانو ته دا ووایه چې ماشي در دا اوسه کمې خبرې کړي دا مې درواغ ویلي دي. الحمدلله د دیوبند علما، د دیوبند مشایخ، د دیوبند بزرگان هغه پر دې خبره باندې له اولې ورځې دا ستاسې خبره مردوده بلله چې تاسې درواغ وایاست چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول پر 12 پیدا سوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ګران صحابي دی، حضرت ابي سعید خدری رضی الله عنه. دی وایي ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څه واورېدل چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ویله من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که چیرې په تاسو کې یو چا منکر کار ولیدي خلاف الشرع، د الله د حکم خلاف، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم خلاف او د صحابه کرامو د طریقې خلاف چې هغه ته موږ شریعت نه وایي، د خلکو له ځانه جوړ سوی یو عمل، یو غیر شرعي کار، د شرع خلاف کار، نو په هر مؤمن مسلمان باندې لازمه ده چې دی دغه منکر کار دا بند کړي. اول ور د خپل وس مطابق په لاس باندې دا منکر و ناروا و حرام کار دا بند کړه. که د چیرې په لاس باندې د دې وس او توان نه درلودی چې ته دا کار بند کړې، نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي په ژبه باندې دا ورته ووایي چې دا حرام و ناروا کار دی، غیر شرعي کار دی. که د چیرې په ژبه باندې هم ویل په وس نه و پوره، د دغه ظالم له شره بیرېدې، په مصیبت او په غم کې ورسره لوېدلې، نو بیا در ټولو کمه درجه د ایمان د مؤمن دا ده چې په زړه کې به بد ځینې وړي. دا چې زموږ د زمانې مفتدعین بدعتیان هغه علی الاعلان په بدعاتو خرافاتو باندې مخ دی، بدعاتونه خلاف الشرع اعمال او پر ټول امت باندې د ګمراهي فتوا دا ورکوي، بیا هم موږ ورته ناست یو، غوږ مو ورته نیولی دی، صبر مو ورته کړی دی. دا یقینا د الله جل جلاله د دین سره وفا نه ده. پر هر مؤمن باندې دا لازمه ده، پر هر مسلمان باندې دا لازمه ده چې د دغو مبتدعینو مخه ونیسي. دا چې زموږ د زمانې مشهوره مبتدعین دي، د صیفیانو په جامه کې، د بریلویانو په جامه کې، او دا چې زموږ د زمانې د صوفیانو په جامه کې خوارج دي، د دغو مخه نیول پر هر مؤمن مسلمان باندې لازمه ده. پر هر مسلمان باندې د دوی مخ ته درېدل دا لازم دي، ځکه د دې خلکو مخ و منکراتو ته دی، غیر شرعي کارو ته دی. او بعضې داسې کارونه چې سلف صالحین یې بدعت بولي. سلف صالحین چې یو شي ته بدعت وایي، زموږ د زمانې مبتدعین هغه به بیا هغه تا ته په شرع باندې معرفي کوي، حتی
دا بدعت به د وجوب مرتبه ته رسولی. هغه سړی به ګمراه و مرتد و حرامخوره حرامي منافق بولي چې د ده په دغه بدعاتو کې له ده سره نسی شامل. لکه زموږ د زمانې مشهوره مفتدع، زموږ د زمانې د بدعتیانو سالار، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د سنتو په مقابل کې ولاړ کس عبدالخالق فاتح په نامه باندې. عبدالخالق فاتح چې د مشهور جمهور علماو مخالفت کوي، د ټول بر صغیر د علماو د مدارسو او د ټولو علماو په مقابل کې ولاړ یو مبتدع کس دی چې هغه په دې باندې شرمیږي نه چې قوم بدل کم، هغه په دې باندې شرمیږي نه چې زه په منبر باندې ودرېږم او درواغ ووایم، هغه په دې باندې شرمیږي نه چې زه په یو جلسه کې ناست یم یا په یو جلسه کې ولاړ یم درواغ وایم. او دا یو زموږ د زمانې مشهوره مفتدع دی چې هغه هیڅوک هم نه دي معاف کړي، او ټول علمای دیوبند نه دي معاف کړي. هغه علمای دیوبند په یو بدو نومانو باندې یادوي. د داسې مبتدعینو مخ ته درېدل پر هر عالم باندې لازمه ده، پر هر مؤمن باندې لازمه ده، پر هر پاک مسلمان باندې دا لازمه ده چې د دغو مبتدعینو مخه ونیسي. لکه محمد حسن په نامه باندې په کابل کې یو مشهوره د جمهوریت پاته اربکی چې د جمهوریت د وخت اربکی د هغو ظالمانو سره ولاړ کس نن په یو اسلامي حکومت کې هغه راولاړیږي پر ټولو علماو باندې فتواوې وباسي. هغه د جمهور علماو مخالفت کوي، په خپلو بدعاتو خرافاتو باندې دی داسې کلک به ولاړ وي چې دغه کم کس چې ورته ناست د هغه به دا ګمان چې دا دین راته بیانوي. په حقیقت کې یو مبتدع کس دی او د خپل زمانې یو مشهوره بدنامه کس دی او د خپل کلی او د وطن څخه شړل سوی په بدو نومانو باندې ملقب سوی کس دی. د داسې مبتدعینو لکه د حسان پر رقم مبتدع چې په بدعت باندې ولاړ او بیا د دغه بدعت د نه کولو کسان چې څوک د دغه بدعت مخالف وي پر هغو باندې بیا قسم قسم فتواوې ایستل. کله یو څوک پر وهابیت باندې متهمول، کله یو څوک یو حقانی عالم په پنځپیریت باندې متهمول، کله یو څوک د سلف او صالحینو په مخالفت باندې متهمول. لیکن په حقیقت کې دا مبتدعين دغه کسان د محمد حسن په نامه باندې چې په کابل کې کم زوړ اربکی دی د جمهوریت د وخت پاته اربکی، دا چې د دیوبند پر علماو باندې کمی فتواوې لګي، دا چې پر لویو شیوخو باندې کمی فتواوې لګي، صرف او صرف په دې خاطر باندې چې هغه شیوخ هغه علما د بدعاتو ضد دي، هغه د دوی د خرافاتو د دوی د مردارو عقیدو په مقابل کې ولاړ دي. هغه دوی چې د الله جل جلاله سره په عباداتو کې څوک شریکوي، هغه دوی چې د الله مقام و مرتبه هغه د الله و بندگانو ته ورکوي، د دې په مقابل کې چې څوک ورته ولاړ دي د هغو علماو مخالفت کوي. نو لازمه ده پر هر مؤمن مسلمان باندې، پر هر مجاهد باندې، پر هر حقانی عالم باندې چې د داسې فساق و فجارو مخه ونیسي، د داسې مبتدعینو په مخ کې ودرېږي. او دا رقم په کوټه کې یو مشهوره مبتدع، یو مشهوره بریلوی، یو مشهوره ګستاخه چې هغه د غازی کمال په نامه باندې دی، حافظ الحدیث پر ځان باندې نوم ایښی دی. قسم مې دی د الله په ذاتي که 15 حادثه صحیح د بخاري او د مسلم او د ترمذي دی د 2 نفر علماو په مخ کې ووایي، د سند او د متن دغه 15 روایت نسی ویلی. لقب دی حافظ الحدیث. هغه بل مشهوره مفتدع عبدالخالق فاتح په نامه باندې چې کوم مفتدع دی، پر هغه باندې به بیا نوم ایښي د شیخ الاسلام علامه نوم به باندې ایښي، سره له دې چې یو حدیث د یو کتاب عبارت دا مشهوره شرح جامع چې موږ بولو، زه قسم په دې باندې کوم چې که د دغه یوې جامع د یو مخ عبارت د 2 علماو مخ ته ووایي، لیکن دلته مبتدعینو بدعاتیانو بریلویانو سیفیانو د الله د دین دشمنانو و دغو ظالمانو ته لوی لوی القاب لوی لوی نومان ورکړي، پلانکی شیخ القرآن والحدیث. هر یو چې له یو مامتې راولاړ سي، هر یو چې یو د ګندنې د سوزو لړۍ پرېږدي
راسې لنګوټه وتړي هغه بیا شیخ القرآن سي، شیخ الحدیث سي، هغه بیا علامه سي. دا ولې؟ دا زموږ د زمانې نه، زموږ د زمانې له مخه هم د مبتدعینو دا شعار و چې خپلو هغو فاسقو فاجرو کسانو ته چې حقانی علما به باندې ټکوله او په مقابل کې به راپورته کوله، په دغو د درواغو په القابو باندې به راپورته کړله، هغه ته به بیا د شیخ لقب ورکوي. نو زما ورونو دا مشهوره 3 کسان دي، دا مشهوره 3 کسان دي. دا د صوفیانو په شکل کې عمل او کار د خوارجو کوي، او یو څو کسان بیا داسې دي چې هغه د پنجپریت تر نامه لاندې د پنجپریان، دا د پنجپریانو عقیده ده، خو البته په دې کې به یو څو لوړ سوي دي لکه د منیر شاکر په نامه باندې، هغه بیا راولاړېږي صحیح حدیث به درته ردوي، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سنتو به انکار درته کوي، او د جمهور علماو د ټول امت د علماو په مقابل کې به درېږي. نو زما دپاره هم دا ذمواري ده، د هر مؤمن مسلمان دپاره دا ذمواري ده چې د دغو مشهورو مبتدعینو، د دغو فساقو فجارو په مخ کې ودرېږي او د دوی رد وکړي. عجبه خبره لا بله ده، یو ډېره عجیبه خبره دا ده چې ډېر خلک راولاړېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت ورځ، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د عظیم انعام چې الله جل جلاله پر دې امت باندې کړی دی، الله رب العزت پر دغه مخلوقاتو باندې کړی دی، رحمت للعالمین چې الله پیدا کړی دی، هغه ورځ دوی د ربیع الاول 12 بولي، او چې په خپلو بیانو کې بیا حوالې ورکوي، بیا به شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه چې یو اتفاقی ولی دی د الله جل جلاله، د ټول امت د علماو پر دې اتفاق دی چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه دا د امام احمد بن حنبل صاحب رحمت الله تعالی علیه پر مذهب باندې دی، دا د امام صاحب د مذهب عالم نه دی، خو البته د په بزرګي باندې، د پر کرامتو باندې، د پر تقوا باندې د ټول امت د علماو اتفاق دی چې دا یو نیک او صالح سړی تیر سوی دی. دغه شیخ عبدالقادر جیلانی چې کله دا مبتدعین ودرېږي، ټول بیان به دغه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه پر حوالو باندې کوي چې هغه داسې وکړل، هغه داسې اکثر خبرې چې په ده پسې وایي دروغ پسې وایي، هغه یقیني داسې نه و. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه یو بزرگ عالم، د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه کتاب ما نن راوړی دی، دا غنیة الطالبین، دا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه کتاب دی. دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه دا شیخ مبارک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په محرم کې پیدا سوی دی، په ربیع الاول کې نه دی پیدا سوی. دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه په د خپل کتاب کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د محرم په میاشت کې پیدا سوی دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاشورا په ورځ باندې پیدا سوی دی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم په ربیع الاول کې نه دی پیدا سوی. دا د دغو مبتدعینو، دا د ټګمارانو، دا د کاروباریانو چې دغه تخصیص او تعین د دغې ورځې کوي د میلاد دپاره، دا د دوی کاروبار دی، دا د دوی ګټې دي، دوی د الله په رسول باندې نه دي عاشقان، دوی د خپلو خېټو په ډکولو باندې عاشقان دي، ځکه بیا راولاړېږي پر ټولو علمای دیوبند باندې به رد درته کوي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب کې په 2م جلد کې یو عنوان ایږدي، مجلس فی فضائل یوم عاشورا، مجلس فی فضائل یوم عاشورا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه چې دغه عنوان ایږدي، بیا وروسته یو ځای عمر رضی الله عنه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي، دا ګور روایت را نقل کیږي، او دغه مبتدعين، دا بدعاتیان، دا گمراهان، دا د علماو دشمنان، دا د حقانی علماو په مقابل کې چې ولاړ دي، په ټوله زندگی باندې به داسې یو روایت درته پیش نه کړي لکه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه چې په خپل کتاب کې کم روایت را نقل کړی دی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه وایي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله، اے د الله رسوله، الله عز وجل موږ د عاشورا په ورځ باندې موږ ته فضیلت را کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي قال صلی الله علیه وسلم. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه د الله د رسول یو قول را نقل کی او بیا وایي
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله اسمانونه د عاشورا په ورځ باندې پیدا کړي، ځکه هم د دې په مثل ځکه او اسمانونه الله د عاشورا په ورځ پیدا کړي دي. د دنیا غرونه الله د عاشورا په ورځ باندې پیدا کړي دي په محرم کې. د اسمان ستوري الله عز وجل د عاشورا په ورځ باندې پیدا کړي دي. الله عز وجل عرش عظیم د عاشورا په ورځ باندې پیدا کړی دی او کرسی د عاشورا په ورځ باندې پیدا کړی ده. بیا راځي مخته وایي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه روایت را نقل کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا وایي وولد نبیکم محمد صلی الله علیه وسلم فی یوم عاشورا. ستاسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث را نقل کی او وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله عز وجل د عاشورا په ورځ باندې پیدا کړی دی. نو زه دغه مبتدعین ته وایم ای بدعتیانو، ای د الله د دین دشمنانو، ای د حقانی علماو مخالف، ای د دیوبند د علماو ګستاخانو، تاسې دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه ته کم جواب ورکوئ؟ تاسې خو د ربیع الاول پر میاشت باندې او د ربیع الاول پر 12مه باندې ضعیف روایت هم نه لري. تاسو خو یو کمزوره روایت هم نه لري. زه خو تاسې ته د عاشورا د ورځې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاشورا په ورځ باندې پیدا شوی دی د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه حدیث شریف را نقل کړي. د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه پوښتنه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې الله عز وجل موږ د عاشورا ورځ را کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وایي چې د عاشورا په ورځ باندې الله عز وجل اسمانونه پیدا کړي دي، ځمکه یې پیدا کړي دي، د اسمان ستوري پیدا کړي دي، عرش یې پیدا کړي دي، کرسي یې پیدا کړې ده او بیا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا توري هم راخلي وولد نبیکم محمد صلی الله علیه وسلم فی یوم عاشورا. ای بدعتیانو، ای گمراهانو، ای د علماء دیوبند ګستاخانو، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه ته تاسو څه جواب لري؟ دا روایت صحیح بولی که غلط بولی؟ دا روایت صحیح بولی که موضوعی بولی؟ دا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه قول منی که ردوی؟ که چیرې د شیخ عبدالقادر جیلانی موریدان یاست، تاسې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه پیروان یاست، تاسې د هغه پر نقش قدم باندې ځئ. ای بدعتیانو، نو راسئ د ربیع الاول میاشت پرېږدئ، راسئ د ربیع الاول د میاشتې د 12 دا تاسې له ځانه جوړ سوي خرافات و بدعات، دا ستاسې جلوسونه، دا ستاسې د الله د رسول په نامه باندې چې کوم بدعات کوي دا پرېږدئ. راسئ د محرم و میاشت ته، راسئ چې د پیرانفیر رحمت الله تعالی علیه، راسئ چې د بغداد د لوی شیخ د شیخ عبدالقادر جیلانی، راسئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقیقي المسیح خبره ومنئ. د عاشورا ورځې ته خپل د مولد لمانځل را نقل کړي او د دې بعد د عاشورا په ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد مجلس جوړوي. هغه یو نیکه اتفاقی د ټول امت پر دې باندې اتفاق دی چې دا د یو کرامتو د بزرګي ورځ ده، دا یو د کرامتو د بزرګي میاشت ده او دغه ورځ د کرامتو د بزرګي ده. په دې ورځ باندې خیرات کول، په دې ورځ باندې روژه نیول، په دې ورځ باندې ذکر کول، دا نسبتا نورو ورځو ته اجر او ثواب زیاتی. راسي د اتفاقی خبرې ته راس. ځکه زما ورونو دوستانو، زموږ مبتدعین، زموږ د زمانې بدعتیان به هیڅکله ودې خبرې ته نشي تیار، ځکه د دوی دکانداري خرابیږي. د په کلونه چې خپل مریدانو ته درواغ ویلي دي، د په کلونه چې خپل مریدانو ته له ځانه جوړې سوي خبرې کړي دي، نن چیرې دا خبرې بدلولی سي؟ نن چیرې د دې خبرې څه دی اوښتی سي؟ نن چیرې د خپل مریدانو ته دا خبره کولی سي چې موږ چې پخوانۍ خبرې کولې هغه مو له ځانه ویل، موږ چې پخوانۍ خبرې را نقل کولې له ځانه مو ویل؟ نن چیرې دوی دغه روایت د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه او د د کتاب د غنیة طالبین دی ښکاره کولی سي خپل مریدانو ته؟ مرید خو دغه ورته وایي چې شیخ ای 2 نمبره مریده، ای 2 نمبر پیره، ای ټګماره، ای غله، تا خو موږ ته په کلونه دا خبرې کولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ربیع الاول کې او د 12 په ورځ پیدا شوی دی او د 12 د ورځې میلاد او محفل او جلوس او جنډیانې او سړکانو ته راوتل او د ښځو د نر یو ځای کول او ډانسونه و ناچونه و ډولونه دا په دې ورځ باندې ضروري دي. نن خو بیا بله خبره راووتله، نن خو علما او تحقیق جلا دی،
نن خو بیا دا ځای ثابت سو چې په دې کې حدیث دی روایت دی او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه هغه روایت بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ستاسې پیغمبر محمد رسول الله په محرم کې پیدا شوی او د عاشورا په ورځ باندې پیدا شوی. راسه عبدالخالق سیفی، راسه عبدالخالق بریلویه، راسه غازی کمال بریلویه، راسه محمد حسن بریلویه مبتدع د دې خبرې جواب وکړه. راسه نن د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه قول منې که ستا د ومنو. راسه نن د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه پر دې کتاب باندې رد وکړه. راسه د خپل مریدانو ته دا ووایه چې ما چې در دا اوسه کمې خبرې کړي دا مې درواغ ویلي دي. الحمدلله د دیوبند علما، د دیوبند مشایخ، د دیوبند بزرگان هغه پر دې خبره باندې له اولې ورځې دا ستاسې خبره مردوده بلله چې تاسې درواغ وایاست چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول پر 12 پیدا شوی دی. دا خبره مشهوره ده، لیکن د تحقیق خبره دا ده د اکثر علماو د جمهور علماو قول دا دی چې هغه د نم یا د اتم ورځ ده. لیکن دا تخصیص او دا تعین چې خاص به دغه ورځ وي د عبادت لپاره، د مولد لپاره، د خیرات لپاره، دا څوک نشي ثابتولی. دا د څلورو مذهبو امامانو پر دې باندې قول نه دی کړی. دا د الله رسول په دې قول نه دی کړی، صحابه کرامو پر دې قول نه دی کړی، د څلورو مذهبو مشهورو ائمه مجتهدینو په دې قول نه دی کړی. در 600 هجري پورې در دې خبرې قول چا نه دی کړی. در هغه وروسته د فاطمینو په حکومت کې یو چا دا ورځ معلومه کړې ده چې د دې بعد به د رسول الله صلی الله علیه وسلم میلاد موږ په 12 د ربیع الاول جوړوو. ای مبتدی، ته خو په دې خبره باندې علما ته د کفر نسبت کوي، ته خو علماو ته د نفاق نسبت کوي، د منافقت حکم ور باندې لګوي. ای بدعتیانو، تاسې به نن څه جواب ووایاست د دې خبرو؟ الله رب العزت مو دې د دغو مبتدعینو خاص الخاص دغه د صوفیانو په جامه کې چې د خوارجو کار کوي پر علماو باندې د فسق، د فجور، د منافقت ټاپې لګوي. الله دې د دغو ظالمانو د شر څخه وساتي.